ښاغلی مفتي صاحب، قاري سراج رور د کندهار ولایت څخه پیغام پرېښی دی او پوښتنه یې کړې ده. پوښتنه په دې ډول ده، وایي چې که چیرې یو کوچنی د یو چا شمسي هنداره یا د موټر هنداره ورماته کړي یا نور مالي تاوان ور ورسوي، نو آیا دا تاوان به یې د دغه کوچني پلار ورکوي که یا؟ مهرباني وکړئ محترم مفتي صاحب که ورته جواب ووایاست. حامدا ومصليا اما بعد. د محترم ورور د پوښتنې په جواب کې علماء کرام فرمایي که چیرې یو کوچنی یو چاته تاوان ور ورسوي نو دغه تاوان یې د پلار څخه نه اخیستل کیږي، پر پلار باندې زمان نسته، البته دغه تاوان د کوچني څخه اخیستل کیږي. مطلب دا که چیرې د کوچني خپل مال او شتمني درلودل نو دغه هنداري یا د بل تاوان د دې به زمان به د کوچني د پیسو څخه ورکول کیږي. البته که چیرې کوچني خپل مال نه درلودي نو بیا به انتظار ورته کیږي تر څو د کوچني خپل مال پیدا کړي او بیا تاوان ورڅخه ورکړي. لہذا په مسؤله صورت کې د کوچني پر پلار باندې زمان نسته، بلکې تاوان به کوچنی ورکوي. که مال درلودي فی الحال او نو تاوان به ورکړي، او که مال نه درلودي نو بیا به انتظار ورته کوي تر څو د خپل مال پیدا کړي، که څه هم د بلوغ پر یا د غټوالي پر انتظار ورته وسی. رد المحتار جلد 5 صفحه 101. همدار شرح المجلات د سلیم رستمباز لبنانی الماده 914 جلد اول صفحه 405. الموسوعه الفقهيه جلد اول صفحه 353. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.